د ظلم د نظام نه د کفر نظام بهتر دی، خو چې عدل او انصاف پکې وي. یقین وکړئ که نن چېرته په کفري نړۍ کې په اروپا کې یو سپی دغه شان په سیلاب کې ګیر شوی وي، نو دغه اروپایانو دغه کفارو به په 10 منټو کې دغه سپي ژوند او دغه زندګي بچ کړی وي، هغه بیا راوچت کړی وي. خو نن په اسلام په نوم باندې پاکستان کې یا په سوات کې په پښتونخوا کې 18 کسان په سیلاب کې ګیریږي او سي مهربانه اوبه یې وړي، نه ورته حکومت راورسېد نه ورته ولس راورسېد، لاړه مړه شو، سي مهربانه اوبه ویې وړه. که دا کفار دي کفار او دا قانون کفري دی، خو دلته عدل دی، انصاف دی، بشردوستي ده. دلته انسان څه کوي چې د سپي او د پیشو هم قدر شته. دلته که د پیشو یا سپی ورک شي نو په دوکانونو غټ غټ پوسټرې چاپ کړي چې د فلاني پیشو یا سپی ورک دی، که چا پیدا کو موږ سره په دې نمبر رابطه وکړي، ډېره مهرباني به دي. هغه د حضرت عمر قانون چې موږ یا مسلمانان موږ مثالونه ورکوو چېرې داسې یو عدل او انصاف پکې و، قسم په خدای چې هغه د حضرت عمر قانون دې اروپایانو دې کفارو سي مهربانه دلته عملي کړی دی. خپل ولس یې سهولت دی، مکتب ورته شته، شفاخانه ورته شته، اوبه ورته شته، ګیس ورته شته، برق ورته شته، سهولت ورته شته، هر امکانات ورته سي مهربانه دې جوړ کړي دي. دلته دا نشته چې ته صدر اعظم یې او که ته عام سړی. خو نن په پښتونخوا کې وګورئ 15 کسانو 17 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړو. څوک هم د اسلام په نوم باندې هلته غولوي او څوک هم د ټمبم په نوم باندې خلک غولوي. دغه زموږ ملکونه قسم په خدای دی که نه د ډیموکراسۍ په لار رواني او که نه د اسلام په لار رواني. که چېرته د اسلام په لار روان وي خو د حضرت عمر قانون ښکاره پروت دی، ټولو خلکو ته به سهولت وي که نه، د ټولو خلکو ګېډه به مړه وي، ولې به دومره ذلیل او تباه او برباد وي، ولې به دومره مړه کېدی. او که چېرته په ډیموکراسۍ روان وي خو دغه د اروپایانو غونډه کې به دیم تللی وي، د خپلو خلکو ژوند به یې ژغورلی وي. نن زما پښتون راپاڅېږي پاکستان و اسلامي ملک دی. دا څنګه اسلامي ملک دی او یو ټمبم لري؟ ایټم بم خو جاپان نه لري، ته وګوره ژوند زندګي وګوره. ایټم بم جرمني نه لري، ته ژوند زندګي وګوره. زما پښتونه په دې غولولی، څوک د اسلام په نوم غولوي، څوک د ایټم بم په نوم غولوي. دا هالنډ دا بلجیم دا خو هم ایټم بم نه لري، ته ورشه ژوند زندګي وګوره. وایي پوره راغلی، واجبه خبره ده. که چېرته د قندهار نه اوس د کابله پورې د طرفي سړک جوړ کړي، موټروی جوړه کړي، دومره خلک به په موټرو کې مړه شي؟ نه، بیا خو پوره نه شوه که نه. که چېرته د کابل نه ترخام پورې دوه طرفي او موټروی جوړه شي دوه طرفي، آیا دومره اکسیډنټ یا دومره موټرې به وجنګېږي، دومره انسانان به مړه شي په مایپر او په دې ځایونو کې؟ خو نه که نه، خو دې خلکو دا سیستم برابر کړی دی. یقین وکړئ چې زما زوی 2.5 کاله مخکې هلته مې کسته لګولی په دې خاطر باندې ده باندې چپه راله. یقین وکړئ چې دا زګون یې خولې ته راغله، دا مخې شین شو. موږ دغه ته ټلیفون وکړو امبولانس ته، ایمرجنسي ته. 10 منټو کې یقین وکړئ چې زموږ کور ته یو لوکل یو د امبولانس چې ډاکټر پکې ناست دی هغه راورسېدو، یو امبولانس بل راغی، یو د پولیس موټر راغی، یو امبولانس پسې بل هم راغی. ما په هغې وخت کې ویډیو هم کړې ده 2.5 کاله مخکې زما په ټیک ټاک او په یوټیوب کې پرته ده او په فیسبوک کې. یقین وکړئ په 10 منټو کې دننه راله او زما زوی ته سي مهربانه اکسیجن ولګول. خدای زما د زوی ژوند بچ کړو او دغه کفارو همدغه انګریزانو بچ کړو. وایي هلته عجیبه خبره ده، وایي پوره یې راغلې ده. ته خو امکانات ته خو برابر که د هغې نه پس بیا پوره ده. تر اوسه پورې ما ته ټلیفونونه کېږي، زما د زوی پوښتنه اوسه پورې کېږي چې څنګه دی، بیا خو به بیا تکلیف نه راغلی. او ما ته یې ویل که نیم ساعت نور ایسار شوی ستا زوی خپل د ژوند د لاسه ورکړی و، نو دا څنګه ده زما د زوی ژوند وژغورل شو؟ د دې خو پوره رانله. مړ کېږو، ټول مړ کېږي، یو هم نه پاتې کېږي. زه یو مسلمان، یو افغان، یو پښتون، یو خارجي په دې هېواد کې ژوند کوم، دومره سهولت ما ته سي مهربانه برابر کړو. هغه ته وګوره خپل ملکونو کې هم څه حال دی. کله یو څوک هم داسې راکاږي، څوک هم داسې راکاږي. نو 15 کسان 18 کسانو ژوند د لاسه ورکړو. سبا به دا حادثه ایرئ، بله حادثه به راغلې چې سي مهربان بس پوره یې راغلې وه. که ښه کار وشي هم وایي پوره یې راغلې وه، او که بد کار وشي هم وایي پوره راغلې وه. دا عقل او دا کوپړۍ چې سړی وکاروي د هغې نه وروسته بیا د پوره خبرې دي. خودکشۍ ته یا سي مهربانه حکومتونه یې وژني، وایي د دې پوره راغلې وه. ته وایې ګنې دې پیدا کړي، الله نه دي پیدا کړي دا انسانان. دغه شانې سهولتونه برابر کړي لکه څنګه چې اروپایانو برابر کړي، بیا به پوره او نه پوره سره ګورو. ډېر افسوس دی. الله دې په امیر ته باقي خیر پېښ کړي. د پښتونخوا ورونو ستاسو سره په غم کې موږ پوره شامل یو.